طالبانو په هلمند کې د بي پیلوټو الوتکو پر ضد څنګه ولې موندلې دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. طالبان هلمند کې مو د 15 بي پیلوټه الوتکو ټوټې موندلي. د افغانستان ملي دفاع وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د 15 بي پیلوټو الوتکو د ټوټو د کشف خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون ویلي چې د طالبانو د 215 اعظم قل اردو کسانو دغه ټوټې کشف او په دې تړاو 4 کسان نیول شوي دي. د طالبان دفاع وزارت نه دی ویلي چې دغه مشکوکې بي پیلوټو الوتکې د کوم هیواد یا کومې ډلې اړوند دي. د طالبان دفاع وزیر ملا یعقوب په وروستیو کې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو بي پیلوټ الوتکې لا هم د افغانستان پر فضا ګرځي. ملګرو، دا زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.